نو الله جل جلاله خو دې ته نه ګوري چې وروره دا خوارکۍ روزانې والا دی او دا بل تجار دی یا هغه لک راوړي چې دی سل راوړي. والله د یو روزانې والا د یو لیړۍ والا د یو خټو والا سل پی و الله ته د یو ارپتي در 100 کروڑه زکات خوښ در 100 کروڑه څومره دي الله خو دې ته ګوري. زموږ مسکینانو غریبانو دا سوچ کړی دی چې د الله د پاره لګول دا صرف د مالدار خلق کار. یاره که الله ستاسو ډېر غوښتلی بیا به تا دا سوچ ولی وایي چې الله ستاسو 100 لکه غوښتی تا به دا سوچ ولی وایي چې الله ستاسو پر پیم غاړه باسي، الله ستاسو په پاولیم غاړه باسي، الله ستاسو په یوه ډوډۍ غاړه باسي، الله ستاسو په یوه ټیډۍ غاړه باسي. الله خو وایي بس د خپل لا یکلف الله نفسا الا وسعها د خپل وس مطابق او د خپل طاقت مطابق چې څوک څونه لګي الله به غون. یعنی ګوره الید العلیا خیر من الید السفلی وایي د لوړ لاس د لاندې لاس بهتره دی. نو دا خو د تم لوړ لاس جوړوئ چې دیم جوړوئ چې بل هم جوړوئ یاره 1 روپۍ ورکړه 5 روپۍ ورکړه 10 روپۍ ورکړه 100 روپۍ ورکړه. الله خو کیف ته ګوري کم ته نه ګوري چې چا څونه راوي. په خبره مې سر خلاص که نه